د رامبیل چامبیل قصه. په یو کلي کې دوه وروڼه اوسېدل چې د یو نوم رامبیل او د بل نوم چامبیل و. دواړه ډېر زیات محنتیان وو خو قسمت یې خراب و. دواړه بېروزګاره وو. د کار په تکل کې به کله د یو درله تلل کله د بل درله تلل، خو قسمت یې خراب و، دوی ته به کار نه میلاوېدو. کور کې د دوی یو بوډۍ مور هم وه چې هر وخت به په خفګان کې ناسته وه او دا سوچ به یې کولو چې رامبیل او چامبیل ته کار ولې نه میلاویږي. خواته یې یو غټ کلی و چې پکې دوه خانان اوسېدله چې د یو نوم ملک امجد او د بل نوم ملک عثمان و. د دوی په خپل منځ کې دشمني وه. د دوی دشمنی به ورځ تر ورځه سیوا کېدله. یو به هم خپل سنتریان سیوا کول او بل به هم خپل سنتریان سیوا کوله. هر یو خان به دا غوښتله چې زما کسان دي سیوا شي، چې کله هم زموږ په درمیان کې جنگ وي چې بری پکې زما وي. وس دا خبر رامبیل او چامبیل ته ورسېدو چې خانانو ته د سنتریانو ضرورت دی. نو دوی د دغه کلي په طرف باندې روان شو. په لاره کې دواړو مشوره وکړه چې یو به د یو خان خواته لاړ شي، بل به د بل خان خواته لاړ شي. نو په دې طریقه به دواړو ته روزګار میلاو شي. هم په دې خبره دواړو اتفاق وکړو، یو د یو خان خواته لاړې او بل د بل خان خواته لاړې. هم په دغه طریقه دواړو ته روزګار میلاو شو. وخت تیریدو، یو به د یو خان سره کار کولو، بل به د بل خان سره کار کولو. څه وخت پس د دواړو خانانو په خپل منځ کې جګړه شوه چې ډزې کولې او په دې کې رامبیل ولګېدو او مړ شو. رامبیل د ملک سجاد کس و او ملک سجاد ډیر زیات غصه و چې زما کس مړ شوی دی او زه به د خپل کس بدل اخلمه. ملک سجاد د بدل اغیستو دپاره خپل کسان پټ پټ ګرځوله او د موقع په تلاش کې و چې کله به موږ ته موقع میلاویږي چې موږ د خپل کس بدل واخلو. بل طرف ته چامبیل ډیر زیات خپه و چې زما رور مړ دی خو اوس هیڅ نه کېدله. نو هغه وخت راغلی چې ملک سجاد خپله تیاری پوره کړه چې د ملک عثمان نه د خپل کس بدل واخلي. په ملک سجاد د خپل ملګرو سره روان شو چې په ملک عثمان حمله وکړي. چې کله هم ورسېدو نو په ملک عثمان یې ډزې شروع کړې او په دې کې چامبیل هم ولګېدو او په هغه ځای باندې مړ شو. په دې کې رامبیل او چامبیل کور ته راوړل چې دواړه مړه وو. مور یې چې څنګه د دې خبر نه خبر شول نو په ژړا شول او ډیره زیاته خپه وه. ورسره د کلي خلک هم خپه وو ځکه چې رامبیل او چامبیل دواړه ډیر ښه سړي وو، ډیر محنتیان وو او دواړه د خپلې بوډۍ مور اساسه وه. په دې کې څو ورځې پس دواړو خانانو روغه وکړه او ویلې چې یو کس تاسو مړ شو، یو کس زمونږ مړ شو، نو زمونږ په یو بل باندې هیڅ پاتې نه شول. نو ځکه خو دا خبره په پښتو کې مشهوره ده چې خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه.